سلامونه او احترامات مې ومنئ. قدرمنو کتونکو، په نننۍ ویډیو کې به د یاسمین خان د فلمي ژوند 10 هغه شاهکار فلمونه در وپېژنم چې تر نن ورځې د کلاسیکو فلمونو په نوم یادېږي او د هر فلم له یادګاري سین او نه هېرېدونکو سندرو سره به هم آشنا شو. نو که د پښتو سینما د ګولډن دور مینوال یاست، دا ویډیو تر پایه مه پرېږدئ او اوس راځو د خپرونې تفصیل لور ته. یاسمین خان د پښتو فلمي نړۍ د ګولډن دور له هغو وتلو هنرمندانو نه وه چې د خپل نږدې 30 کلن هنري سفر په اوږدو کې پښتو سینما ته بې شمېره کامیاب او سوپر هټ فلمونه ډالۍ کړل. هغې یوازې په پښتو فلمونو بس نه ونه کړه، بلکې په اردو ژبه کې هم یو شمېر فلمونه ترسره کړل، خو تر ټولو ستر شهرت یې د پښتو سینما له لارې ترلاسه کړ. د یاسمین خان فلمي سفر د هغه تاریخي فلم څخه پیل شو چې د پښتو سینما د بنسټ تیږه بلل کېږي، یعنی یوسف خان شیربانو. همدغه فلم هغې ته د شهرت دروازې پرانیستې او بیا یې شاوخوا 3 لسیزې د پښتو سینما په پرده واکمني وکړه. نن به موږ د هغې د فلمي ژوند 10 تر ټولو مشهور سوپر هټ او یادګاري فلمونه یو په بل پسې در وپېژنو او د هر فلم له یادګاري کلیپونو سره به هم یادونه وکړو. په دې لړۍ کې لومړی فلم یوسف خان شیربانو دی. شیربانو یا خدای را سرخوړلې جنایت چېرته ورکه شي؟ ولې مورې سره څه چلو شو؟ اور دې سره خو را غنم دې ولې نه دې وړه کړي؟ ته خو مې وړه کړه، خو په سر مې درد شو، کوټې ته تللې ماران مې کولو. هر وخت تېره بانو نه کار اخلې، دا ځواني خو په موږ هم تېره شوې ده، خو ستا په شان تېمه کولو ته بانې نه دي کړي. شابه کېره دې غنم ورته، دا غنم به ټول وړکې، د پلار دا جامې دې ټولې څښا دي، هغه به وینځې، لوښي ټول د کور څښا پراته دي، هغه به وینځې. او ها څو دې څښا شي، څپیا دې به مو کپې، الله مې دمه خلاصه کړه. که د پښتو سینما د تاریخ خبرې کیږي نو د یوسف خان شیربانو نوم به خامخا یادېږي، ځکه همدا هغه فلم و چې د پښتو سینما رسمي پیل ترې وشو. د دې تاریخي فلم جوړونه په 1970 کال کې پیل شوه او د همدې کال د دسمبر په لومړۍ نیټه نندارې ته وړاندې کړی شو. فلم د نندارې له لومړۍ ورځې د خلکو زړونه وګټل او په باکس آفیس کې ستره بریا ترلاسه کړه. په دې فلم کې د یاسمین خان په مقابل کې د پښتو سینما ستر هنرمند بدر منیر د هیرو په توګه را څرګند شو او همدا جوړه وروسته د پښتو سینما تر ټولو بریالۍ جوړه وګرځېده. د فلم هدایتکار عزیز تبسم، د کیسې لیکوال مشهور ولسي شاعر علي حیدر جوشي او د موسیقۍ ترتیب لال محمد اقبال کړی. د فلم پروډکشن د ویژن فلمز کمپنۍ لخوا په کراچۍ کې ترسره شوی او پروډوسران سید نذیر حسین، مدد علی مدن او شفیع قاضي و. د فلم ټولې سندرې علي حیدر جوشي لیکلې وي او د نگهت اکبر، ریحانه یاسمین او هدایت الله په غږونو کې ثبت شوې وي. همدا سندرې وروسته د خپل وخت له تر ټولو مشهورو ولسي سندرو نه وشمېرل شوې. د فلم په نورو هنرمندانو کې نگینه خانم، نعمت سرحدي، ترنم، ماپاره، شیرین تاج، راجا مثل خان او شهباز دورانی هم شامل وو. رومانټیک او ولسي کیسه، زړه راښکونکې موسیقي او د یاسمین خان لومړی بریالی اداکاري هغه عواملو چې دې فلم ته تاریخي حیثیت ورکړ. د لومړي تاریخي بریالیتوب وروسته یاسمین خان یو ځل بیا د داسې فلم برخه شوه چې تر نن ورځې د پښتو سینما له کلاسیکو فلمونو څخه ګڼل کیږي. دا فلم آدم خان دورخانۍ. درخو موږ به تر کومې پورې یو بل سره داسې پټ پټ ملاوي؟ داسې نشي کېدی چې ته زما د غاړې تعویض جوړ شي او همیشه زما په غاړه باندې زانګې. او ته خو وشرمېدې، خیر زه به خپل پلار ستا د پلار څنګه درولېږم. دا فلم د پښتو د مشهورې ولسي مینې په قصه جوړ شوی او د 1971 کال د اپریل په 2 نیټه نندارې ته وړاندې کړی شو. د فلم له خپرېدو سره سم نه یوازې فلم بلکې سندرو یې هم په خلکو کې بېساری شهرت وموند. په دې فلم کې هم د یاسمین خان ترڅنګ بدر منیر د هیرو په توګه را څرګند شو.
د فلم هدایتکار او د کیسې لیکونکي دواړه عزیز تبسم او د فلم سکرافټ کمپنۍ لخوا په لاهور کې دا فلم جوړ کړی شوی و. پروډوسران سید شکیل اختر او محمد ایوب او د موسیقۍ ترتیب نیاز احمد کړی او د فلم سندرې ډاکټر لاجور سلیم صاحب لیکلې وي. دغه سندرې د ریحانه یاسمین او هدایت الله په خوږو غږونو کې ریکارډ شوې او تر نن ورځې د پښتو کلاسیکو سندرو برخه ګڼل کیږي. د فلم په نورو هنرمندانو کې نعمت سرحدي، پروین خان، فضل محمود خان او نور ګڼ شامل وو. دا فلم د خپلې ولسي او رومانټیکي کیسې، پیاوړو اداکاریو او ښکلو سندرو له امله د خپل وخت یو ستر سوپر هټ فلم ثابت شو. له پرله پسې بریا وروسته یاسمین خان په بل داسې فلم کې راڅرګنده شوه چې د پښتو ولسي ادب له یو مشهور داستان څخه الهام اخیستل شوی و. دا فلم موسی خان او ګل مکۍ و. په دې فلم کې د لومړي ځل لپاره د یاسمین خان په مقابل کې اسب خان د هیرو په رول کې راڅرګند شو. د فلم هدایتکار رحیم ګل او فلم د ګل فلمز پروډکشن لخوا په لاهور کې جوړ کړی شوی و. دا فلم د 1901 کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه نندارې ته وړاندې کړی شو او په باکس افیس کې ستره بریا خپله کړه. د موسیقۍ ترتیب ایسټي سنی او تصدق حسین کړی او سندرې مراد شینواري، قلندر مومن او رحیم ګل لیکلې وي. په سندرغاړو کې نګینه خانم، ناهید جابري، ایسټي سنی او جهانزیب شامل وو. د فلم کیسه د یوې مشهورې ولسي رومانټیک داستان په بنسټ ولاړه وه او د فلم ترڅنګ سندرې هم د خلکو په خولو شوې. په نور هنرمندانو کې صابر وسیم، سلطانه پیشاوري، فریده آسمانی، رومي، ماستر رضوان او نور ګڼ هنرمندان شامل وو. همدې ځانګړتیاو دا فلم د یاسمین خان د فلمي ژوند له تر ټولو کامیابو فلمونو څخه وګرځاوه. د یاسمین خان د فلمي ژوند څلورم یادګاري او بلاک بسټر فلم اوربل و. دا یوازې یو عادي فلم نه و بلکې هغه فلم و چې د پښتو سینما دوه مشهورې جوړې په یو سکرین سره راټولې کړي. په دې فلم کې د یاسمین خان ترڅنګ بدر منیر د هیرو په توګه او بل لور ته سوریا خان د اسب خان په مقابل کې راڅرګنده شوه. همدا ځانګړی کاسټینګ د فلم د بریا یو مهم لامل و. د فلم هدایتکار ممتاز علي خان او پروډوسر لالا سردار خان. دا د شاهد فلمز پروډکشن لومړنی فلم هم چې د 1993 کال د دسمبر په 28مه نیټه نندارې ته وړاندې شو. کله چې فلم سینما ته راغی د خلکو دومره خوښ شو چې یوازې د پیښور په مشهور ناس سینما کې نږدې 2 کاله پرله پسې وچلید. د همدې ستر بریالیتوب له امله ویل کیږي چې همدغه فلم لالا سردار خان د فلمي نړۍ له سترو او شتمنو پروډوسرانو څخه جوړ کړ. دا فلم د موسیقۍ ترتیب رفیق شینواري کړی و او سندرې امیر غلام صادق او مراد شینواري لیکلې وي. د سندرو د ویلو ویاړ خیر محمد، هدایت الله، نویتا خان، ګلنار بیگم او کشور سلطان ته ور په برخه شوی و. په نورو هنرمندانو کې نعمت سرحدي، لیاقت میجر، نور محمد او نور ګڼ شامل وو. هم فلم او هم سندرې دومره مشهورې شوې چې تر نن ورځې هم د پښتو سینما د کلاسیکو اثارو په ډله کې شمیرل کیږي. له اوربل وروسته یاسمین خان یو ځل بیا د شاهد فلمز له بینر لاندې په بل ستر فلم کې راڅرګنده شوه. دا فلم خانه بدور شو. د فلم جوړونکی لالا سردار خان، پروډوسر ممتاز علي خان او هدایتکار بشیر جعفری و. دا فلم هم په لاهور کې د شاهد فلمز پروډکشن لخوا جوړ کړی شوی او د 1904 کال د اګست په میاشت کې نندارې ته وړاندې کړی شو. دلربه زه ډېره خوشحاله یم. څه چل دی؟ ما نن ښار کې یو شهزاده ولیدو. شهزاده؟ څوک و؟ خدای دې سپېټ وي. زه مې غواړم چې ټول عمر مې ورته په دې فلم کې بیا هم د لیدونکو هغه محبوبه جوړه یعنی یاسمین خان او بدر منیر
د یو بل په مقابل کې راڅرګند شو. له بلې خوا شهناز د اسف خان په مقابل کې کار کاوه. د فلم کیسه، اداکاري او په ځانګړي ډول سندرې د خلکو زړونو ته ورسېدې. زه ستا پسې نیم راغلی ښه کریم خان ماما رالېږلی نارې وایي درته چې ځو دروښه ښه ده نو زه وځم ناوخته کېږي بیا به کله راوي هېڅ پته نه لګي نن زه ټکو په بانه باندې راغلی یم ولې چې بوتل یې د پخوا ته فلم په باکس آفیس کې ستر کاروبار وکړ او د خپل وخت له تر ټولو بریالیو فلمونو څخه وشمېرل شو. د موسیقۍ ترتیب رفیق شینواري او وحدت حسین کړی او د فلم سندرې امیر غلام صادق لیکلی وي او د ګلنار بیگم، خیال محمد او کشور سلطان په غږونو کې ریکارډ شوی وي. د فلم د مکالمو لیکوال نثار محمد خان، په نورو هنرمندانو کې جمیل بابر، ایمل خان، امان خان او نور ګڼ شامل وو. خانه بدوش یو ځل بیا ثابته کړه چې یاسمین خان هر هغه فلم بریالی کولی شي چې پکې راڅرګنده شي. د یاسمین خان د فلمي سفر بل زرین پړاو د دیدن په نوم فلم و. دا فلم د 1915 کال د مۍ په 15مه نیټه نندارې ته وړاندې شو. د فلم هدایتکار ممتاز علي خان، پروډوسر کې بي افریدي او د جوړېدو اداره کې بي فلمز پروډکشن. ها نو ته لکه دلته ناست یې څه چل دی نن خو دې اړو ته په ځمکه نه لګي تا ته څنګه پته ولګېده ستا د پانځې بشلنګار راته حل وي رد مې دا پاسیب شه چې د زړه خبره مې په زړه نه پرېږدي. اخیر خبره څه ده یو ځل بیا بدر منیر د یاسمین خان په مقابل کې د هیرو په توګه راڅرګند شو او د دوی سوپر هټ جوړه د لیدونکو له تود هرکلي سره مخ شو. فلم د خپرېدو سره سم نه یوازې د خپلې کیسې له امله مشهور شو، بلکې د موسیقۍ او سندرو له کبله هم بېساری شهرت ترلاسه کړ. د فلم سندرې امیر غلام صادق لیکلی وي او د موسیقۍ ترتیب رفیق شینواري کړی و. په سندرغاړو کې خیال محمد، ګلنار بیگم، هدایت الله، کشور سلطان او نویتا خان شامل وو. په نورو هنرمندانو کې سوریا خان، لیاقت میجر، نگینه خانم، ایمل خان او امان خان هم مهم رولونه لوبولي. دیدن د خپل وخت له هغو فلمونو څخه چې د اوږدې مودې لپاره په سینما هالونو کې وچلېد او د یاسمین خان د فلمي ژوند یوه بله لویه بریا وګرځېد. له پرله پسې بریالیو فلمونو وروسته یاسمین خان په بل داسې فلم کې راڅرګنده شوه چې د خپلې رومانټیکي کیسې، ښکلو سندرو او زړه راښکونکو رقصونو له امله ځانګړی شهرت ترلاسه کړ. د فلم نوم د ارمان. خو زما یوه بوډۍ شان مور د هغې دا سبق را کړی دی چې بچې هر څومره سخته در باندې راشي خو د ښایسته جنکونه به قرض نه غواړي. ولې زه ښایسته یم څه په دې فلم کې د یاسمین خان په مقابل کې بیدار بخت د هیرو په توګه کار کړی او له بلې خوا سوریا خان د اسف خان په مقابل کې راڅرګنده شوه. دا فلم هم د شاهد فلم پروډکشن لخوا په لاهور کې جوړ کړی شوی و. د فلم هدایتکار عزیز تبسم او پروډوسر لالا سردار خان. د فلم کیسه او سندرې امیر غلام صادق لیکلی وي او د موسیقۍ ترتیب یې رفیق شینواري کړی. د سندرو د ویلو ویاړ ګلنار بیگم، خیال محمد او هدایت الله ته ور په برخه شوی و. خو د دې فلم یوه لویه ځانګړنه دا وه چې د پیاوړي قیسې او سندرو ترڅنګ پکې رنګین او ښکلي رقصونه هم شامل وو. په آیټم نڅاګرو کې مزله، محموده بټ او امروزیه شاملې وي. په نورو هنرمندانو کې نعمت سرحدي او جمیل بابر هم مهم رولونه ترسره کړي. دا ارمان نومې دې فلم هم د خپرېدو سره سم د خلکو زړونه وګټل. په باکس آفیس کې ستر کاروبار وکړ او د یاسمین خان د کامیابو فلمونو په کتار کې شامل شو. د یاسمین خان د فلمي ژوند بل بریالی فلم رکشې والا و. دا فلم د 1983 کال په اوږدو کې د شاهد فلمز پروډکشن لخوا په لاهور کې جوړ او نندارې ته وړاندې شو. د فلم هدایتکار عبدالصمد خان او په دې فلم کې د یاسمین خان او بدر منیر سره بیدار بخت هم. خو د فلم یوه لویه ځانګړنه دا وه چې بدر منیر پکې د رکشې چلوونکي په رول کې راڅرګند شو. همدارنګه لیاقت میجر د خپلې کامیډۍ له امله د فلم خوند لا زیات کړی و. دا فلم د ټولنیزې موضوع په بنسټ جوړ شوی او د خلکو د ورځني ژوند ستونزې په هنري انداز بیانولې. بیا
ستا سره څه سلوک وکړمه ما چې یو شی بیا د یو کریم سره کوي مطلب مې دا چې زما دا ښځې دا تمانچه واپس کړه هلک چې پای ته سره کوه چې زما صرف همدا کاروبار دی قربان دې شم ستا دا انداز مې ډېر زیات خوښ شو والله ګوره څه چای پاڼې به هم درکړمه او دا واخله خپله تماچه او دا واخله 20 روپۍ سهار مې د یو زړې بګوې نه اخیستې دی ګوره قربان دې شم د فلم د موسیقۍ ترتیب اسټیسني کړی او سندرې امیر غلام صادق لیکلې وي په نورو هنرمندانو کې عمر دراز خلیل خوشي ماهین او نور ګڼ شامل رکشي والا نوم یې دې فلم د خپرېدو سره سم ستر شهرت ترلاسه کړ او د خپل وخت له بریالیو سوداګریزو فلمونو څخه وشمېرل شو او ستا مور پلار که زما مور او پلار وي نو زه به د وخت په جان ته داسې ولیدلې دي د سردار زوی زما پلار ووژلو او زه دې ظالمې دنیا ته یوازې پرېښودل او ستا مور ما ته هېڅ نه دي یاد چې زما مور وم که نه دا فلم امیل د 1904 کال د اکتوبر په 19 نیټه نندارې ته وړاندې شو او د خپل وخت له مشهورو او سوپر هټ فلمونو څخه وګرځید دا فلم هم د شاهد فلمز پروډکشن لخوا په لاهور کې جوړ شوی او هدایتکار عنایت الله خان او پروډوسر لالا سردار خان په دې فلم کې یو ځل بیا د پښتو سینما تر ټولو خوښه جوړه یعنی یاسمین خان او بدر منیر د لیدونکو مخې ته راڅرګنده شوه د فلم د موسیقۍ ترتیب رفیق شینواری کړی او سندرې د مراد شینواری او نظیر مومند لخوا لیکل شوی وي د سندرو د ویلو ویاړ خیل محمد ماجبین قزلباش او ګلنار بیګم ته ور په برخه شوی دا امیر ستا ډېر خوښ دی چې هر وخت یې غاړې ته اچولې دا زما د مور نښه ده اچھا دا خو ډېر د پخوانۍ زمانې دی زما مور هم د ډېرو پخوانۍ زمانې هو یو خو د خبرو ژوند دی د هرې خبرې جواب داسې راکړی چې نو ولې خولې ته پرې واچوم څه په نور هنرمندانو کې میناګل بیدار بخت نعمت سرحدي او نور ګڼ هنرمندان شامل وو امیل د خپل اغیزمنې کیسې خوږو سندرو پیاوړي اداکارۍ له امله د خلکو په زړونو کې ځانګړی ځای خپل کړ او په باکس افیس کې هم ستر کاروبار وکړ او اوس راځو د یاسمین خان د 10 غوره فلمونو وروستي فلم ته د یاسمین خان د 10 غوره فلمونو په لړۍ کې په 10 نمبر جایداد نومي فلم دا فلم د 1980 کال د اپریل په 18 نیټه نندارې ته وړاندې شو او د خپرېدو له لومړیو ورځو یې د لیدونکو پام ځان ته واړاوه فلم د عزیز جهانګیري لخوا په لاهور کې جوړ شوی او هدایتکار درویش او پروډوسر نور کریم بنګش د فلم د موسیقۍ ترتیب اسټیسني کړی او د فلم سندرې امیر غلام صادق لیکلې وي په سندرو کې خیال محمد او ګلنار بیګم شامل او د دوی په غاګونو کې ویل شوی سندرې د فلم د بریا یو مهم دا د پښتو سینما د ګولډن دور د وتلي هنرمند یاسمین خان د فلمي ژوند لاس هغه فلمونه چې نه یوازې د هغې د شهرت بنسټ جوړ کړ بلکې د پښتو سینما د ګولډن دور په تاریخ کې هم نه هیریدونکی ځای خپل کړ له یوسف خان شیربانو څخه چې د پښتو سینما د پیل سیمبولو نیولې تر جایداد فلم پورې یاسمین خان هر ځل خپلو مینوالو ته داسې فلمونه وړاندې کړل چې پیاوړې کیسې خوږې سندرې ښکلې اداکارۍ او ستر سوداګریز بریالیتوبونه له ځانه سره لرل همدا لامل دی چې نن له څو لسیزو وروسته هم د پښتو سینما د کلاسیک دور یادونه د یاسمین خان له نوم پرته نیمګړې ګڼل کیږي د هغې فلمونه لا هم د زرګونو مینوالو لخوا لیدل کیږي سندرې اوریدل کیږي او هنري میراث یې د پښتو سینما د تاریخ یوه نه بیلیدونکې برخه ده اوس تاسو راته ووایئ د یاسمین خان له دې 10 فلمونو څخه ستاسو تر ټولو خوښ فلم کوم یو دی خپله خوښه او نظر حتما په کمنټ کې ولیکئ ځکه ستاسو نظر زموږ لپاره ډیر ارزښت لري او که تاسو د پښتو سینما د همدې ګولډن دور او یا د هنرمندانو سندرغاړو کلاسیک فلمونو په اړه نورې داسې مستندې ویډیوګانې لیدل غواړئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ او له خپلو ملګرو سره حتما شریکه کړئ تر بلې مستندې ویډیو پورې په لوی الله سپارم